هیلو مو هرګلی کوم دوستانو خدای دې وکړي تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او د صحت پر جامو کې به پټستئ. دوستانو په دې ویډیو کې د واتس اپ دوه ټریکه تاسو ته ښیم چې په دې ټریک سره به تاسو کولی شئ په خپل واتس اپ کې ډېر سوالات یعنې ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ واتس اپ نه تاسو کار واخلئ او تاسو دوستانو داسې یو کار تاسو له واتس اپ نه واخلئ چې هغې سره تاسو زړه تنګونه نه کړي او تاسو همیشه د واتس اپ هغه مسیجونه چې تاسو ته راغلي وي تاسو د میسیج کوم یا واتس اپ ملګري بیخي زیات وي په خپل واتس اپ ملګري کې او تاسو هغه میسیجونه ګوري یو نو هغه دوستانو تاسو ته ډېره مشکله خبره ده لکه زه اوس واتس اپ سره ځم دوستانو کله چې ما واتس اپ راخلاص کړم نو دلته بعضې کوم میسیجونه چې دي هغه ما کتلي دي یعنې بعضې تر منځه فاتې دي یعنې یو میسیج مې کتلی تقریبا اکثریت میسیجونه ما خلاص کړي دي او بعضې فاتې دي نو تاسو چې د دوستانو په لیست کې ګورئ نه تاسو نه حتما کوم میسیجونه چې دي هغه تاسو نه پاتې کېږي نو په دې ویډیو کې تاسو ته داسې یو ټریک د څه لارې نه وښیم چې هغې تاسو هغه میسیجونه چې تاسو ته راغلي وي او تاسو نه وي کتلي هغه تاسو ته په یو لیست کې یعنې په یو کټګوري کې چې مکمل تاسو ته هغه لیست مخته کړي چې تاسو هغه میسیجونه چې تاسو ته راغلي وي او تاسو باندې کلیک نه وي کړی نو هغه به تاسو ته ټول په یو لیست کې راوړي. نو موضوع شروع کوو چې دا څنګه کېږي دوستانو تاسو نه هیله کېږي چې دا زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلی یاست دا کومه ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې سره سبسکرایب بټن ووهئ او سره خوا کې د بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټول نه مخکې در ورسېږي. نو دوستانو زه تاسو په ټول نه مخکې خپل واتس اپ راخلاص کړئ کله چې تاسو خپل واتس اپ راخلاص کړئ دوستانو دلته به تاسو په سرچ بار باندې کلیک وکړئ کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو انډرایډ باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په انډرایډ باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو ته هغه میسیجونه راشي کوم میسیجونه چې تاسو ته راغلي او تاسو خلاص کړي یا ور باندې مو کلیک نه وي کړی نو دلته به تاسو ته ټول هغه لیست راشي کوم میسیجونه چې تاسو ته راغلي وي یعنې تاسو په هغه باندې کلیک نه وي کړی نو په دې رقم سره تاسو کولی شئ دوستانو په اسانۍ سره سرچ ته راسئ او په انډرایډ کلیک باندې کلیک وکړئ نو هغې وروسته به تاسو ته دا میسیجونه راشي کوم میسیجونه چې تاسو ته راغلي وي او به ټول په یو لیست کې راشي. او دوم ټریک چې دوستانو هغه دا ده کله چې تاسو به ملګري میسیج وکړي یا تاسو واتس اپ ته چا میسیج کړی او هغه تاسو وګورئ یعنې تاسو هغه ته معلوم شي چې دې کس ته ما میسیج کړی او دې ولې ماته جواب نه کړی نو دوستانو به یو داسې ټریک درته ښیم چې تاسو ته څوک میسیج وکړي د هغه میسیجان وګورئ نو هغه به ستاسو میسیجونه په دې باندې نه پوهېږي چې د ما میسیجونه ده کتلي یعنې تاسو کولی شئ د هر چا میسیجونه په ډېر اسانۍ سره وګورئ په واتس اپ کې نو دوستانو راځو شروع کړو چې دا څنګه کېږي نو دوستانو د دې لپاره به تاسو په سرچ کې مثال تاسو ته کوم کس میسیج لیکلی وي یا تاسو ته رالیږلی وي کوم کس شخص تاسو میسیج لیکي د هغې نوم تاسو په واتس اپ کې لیکلی وي دلته به تاسو هغه نوم سرچ کړئ لکه زه اوس دلته راځم جالب معلومات دوستانو ماته ګورئ 100 دانې میسیج به دې کې راغلي صحیح ده یعنې 100 میسیجونه ماته راغلي زه راځم په دې باندې کلیک وکړم کله مو چې کلیک وکړو دوستانو دلته زه هغه میسیجونه چې دوی موږ ته کړي دي هغه دلته کتلی شم صحیح ده تاسو ګورئ داسې صحیح شو بېرته راځم بیک ته کله چې بیک ته راغلم دوستانو هغه میسیجونه چې ما ته راغلي وو زه اوس هغه ګورم یعنې دوستانو په دې تاسو کولی شئ خپل میسیجونه په ډېر اسانۍ سره وګورئ په دې سرچ کې وګورئ او هلته تاسو دوستانو په هغې باندې کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړو دوستانو هلته به دا معلومات نه کېږي چې دې کس د ما میسیجونه کتلي دي او ولې ما ته میسیج نه کوي صحیح دی ولې ما ته ریپلی نه کوي نو په دې ټریک سره تاسو کولی شئ هغه کوم میسیجونه چې دي هغه ډېر په اسانۍ وګورئ څو دا ویډیو خوښ شوي دوستانو ویډیو سره لایک کړل نو سره هم سره شیر کړئ دوستانو او دوستانو کوم ویډیو چې ما تاسو نه برابر کړی تر دا دی چې پرې وه تر بلې ویډیو چې بیا زه تاسو